دا خلک څوک دي چې وعدې خوري او قسمونه کوي؟ دا مداریان دي یا کوډګر دي، تعویضونه کوي. دا د دې ملک سیاستمدار او ایماندار خلک دي، تعلیم یافته او پرمختللي ډېر هوښیار خلک دي. دوی چېرته خپلو کې د یو بل ته ګونډې ورکړي، نه پردي پال دي نه پردیو ته هډې ورکړي. دوی خبر نه دي چې پر غرو یا زغنګ تار تېرېږي. شرپي صاحب دوی خبر نه دي چې پر غرو یا زغنګ تار تېرېږي. د دوی لګښ څوک ورکوي، د چا په لار تېرېږي. دا یو لڅ راز دی، بیړنی خبر ضرور خبر دی. پر دغه پیښه له شپانه نه تر جمهور خبر دی. څوک به دروه کاندې خیرې، څوک به په زیاړې توکي او تاریخ به ستاسې پر قبرونو باندې لاړې توکي. ما ډاروی ما زه پوهېږم چې خطر به وخورم او ما سر خوړلی دی چې سر به وخورم، خو دا سر په دومره اطاعت او ډیپلوماسۍ نه ارزي، دا ژوند په دومره سرچټۍ او چاپړوسۍ نه ارزي. او نو د رزمک کوږک ترنک که دا اټک یم، څه پردیو څه د خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک یم. او تر کومه ځایه بیکار صاحب، او تر کومه ځایه چې خورې دي د قانون منګولې، تر هغې ځای رشوت خورې دي د قانون منګولې. بیګا چاپه مخاصره و پلټنه کوم، یو دې په کار و دې ووژل پوښتنه کوم، په څه دې ووژلم تا تپوس له چا نه وکړم، له امریکا حکومت طالب ته یې له ځانه وکړم. او په څه دې ووژلم تا تپوس له چا نه وکړم، له امریکا حکومت طالب ته یې له ځانه وکړم. اوس هغه کونډو وږو بورو ته ډوډۍ پکار ده، هغه بدبختو ته ډیوه په کار کېږدی پکار ده. له واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. له واړو نه کېږي د خیر تمه بېغمه اوسئ، که راویښ نه شوئ نو د بل عذاب په تمه اوسئ. اوس که ونه ځلېدې ستوری د تاریخ نه شوې اوده ولسه، بیا به هېڅکله راویښ نه شې. هوی دا سوداګر دي، سوداکان دي د سړیو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. دا سوداګر دي، سوداکان دي د سړیو په سر، دا سراپان دي پیر او پلور که د چوکیو په سر. واه د تاریخ قرضدارو، خاوره مو په چا خرڅه کړه، اوبه مو چاله ورکړې، واوره مو په چا خرڅه کړه. او که زهر نه وي شیشې وخورئ، ځان کې نور واچوئ، دا ګیرې کلیکئ او دا پټکې په اور واچوئ. او که زهر نه وي شیشې وخورئ، ځان کې نور واچوئ، دا ګیرې کلیکئ او دا پټکې په اور واچوئ. داسې خلکو ته ورپاتې له بابک یم، څه پردیو څه د خپل پښتون نه سپک یم، زه د ورک پښتانه غږ یم.